محترم الکوزی صاحب که د لښکرګاه د وروستي وضعیت په اړه راته ووایي. هوایي ځواکونه سخت بمبار کوي، خلکو ته یې زیانونه اړولي. تاسو د دغه وروستی وضعیت څنګه ارزوئ؟ لښکرګاه کې څه تیریږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې ایمل افغان صاحب تاسې او ستاسو ټولو اوریدونکو او د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې د هلمند ولایت کې ډیره سخته او شدیده جګړه تقریبا 10 ورځې کېږي چې جګړه روانه ده او د دې جګړې قرباني زموږ عام ولسونه دي، سیاسري، ماشومان، سپینږیري او عام خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. هغه د هوایي بمباریو د عمله څخه او د سړو مرمیو د عمله څخه او د دواړو ډلو وسلوالو د جنگ په منځ کې چې کوم زموږ ولسونه راګیر دي او یا زموږ ولسونه بند پاته دي، د جګړې د عمله څخه هغه ډیر په سخت حالات قرار لري. د بلې خوا څخه زموږ عام خلک د لښکرګاه تاسو ته معلومیږي چې په لښکرګاه کې دغه ځای نشته چې زموږ عام ولسونه خپل ځان هغه منطقې ته د امن دپاره ویسي او هیڅوک خپل د کوره نشي راوتلی. نو هلمندیان په ډیر سخت حالات قرار لري او د بلې خوا څخه جګړه په داخل ښار کې روانه ده چې تاسې ولیدل چې زموږ یو آریانا روغتون هلته بمبار سو، بس خصوصي پانتون بمبار سو او د زرګرانو مارکیټ تاسې ولیدئ چې هغه بمبار سو، زموږ پاپریکا بمبار سوله او نور د صرافانو مارکیټ تاسې ولیدئ، نور د خلکو ګدامونه، د خلکو دکانونه بمبار سوله او د سړو مرمیو د عمله څخه یې ورونه واخیستل، د خلکو کورونه زیانونه ولیدل. هر هغه څوک چې دغه ړندو او کڼو بمباریو طرفدار یا امر ورکوي چې په هغه کې زموږ سیاسري، ماشومان، کوشنیان، عام خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي او یا زموږ هغه تاسیسات چې هغه ملي دي او ملي منافع مو د منځه ځي، موږ د دغه مخالفت کوو او پر ټولو باندې غږ کوو چې ړندې او کڼې او بې هدفه بمبارۍ چې هغه پر عامو ولسونو باندې کېږي، موږ د دې طرفداره نه یو او دوی ته دا غږ کوو چې ښار نور د اور په لمبو کې مه سوځئ او دواړو ډلو ته دا وایي چې د هلمند ولسونه، د هلمند خلک په ډیر سخت حالات قرار لري او پر هلمند باندې نور زړه وسوځي او نور هلمند د سمې او د خوشحالۍ او د مینې او محبت او د سولې خواته هلمندیان بوځي. دا چې په هلمند کې جنگ او جګړه ډیره سخته او شدیده ده او په داخل ښار کې ده او ښار د خلکو زموږ د تجارانو، زموږ د عامو سوداګرو د دکانونو د دیو څخه ډک دی، د بل خوا ښار د ولسونو، سیاسرو، ماشومانو ډک دی. نو هلمندیان په ډیر سخت حالات قرار لري. موږ پر دواړو وسلوالو ډلو باندې دا غږ کوو چې د ښار د جګړې څخه دواړه لاس واخلي او په ښار کې جګړه مه کوئ. د خدای په خاطر هم د دې هلمند د ولسونو، سیاسرو، ماشومانو په خاطر باندې پر دغه ولس باندې زړه وسوځئ. دا ولس دربدره سو. دا په فلسطین او هغه اسرائیلو چې پر فلسطین باندې کم ظلم کوي، هغسې ظلم هم دغسې نه و لکه په هلمند کې چې نن دا ناورین روان دی. موږ پر هغه نړیوالو باندې دا غږ کوو، هغه خیریه بنسټونو باندې موږ دا غږ کوو چې تاسې ولې په دغسې حالات کې چپ پاته یاست او هلمند ته، د هلمند ولسونو ته لاس نه ورکوي، بالخصوصا هغه بې ځایه سوو خلکو سره، هغه ماجرو سره، هغه خپل کورونه او ځایونه چې ډک ډک کورونه یې پاته دي او صرف سیاسري لڅ پښې وتلي دي. ولې د دغو سره خیریه کومکونه او خیریه مرستې نه کېږي چې هلمندیان د دې ناورین او د دې بد حالات سره وباسي؟ نو موږ د ښار د جګړې سخت مخالفین او سخت مخالفت یې کوو چې جګړه د ښار کې د حل لار نه ده. زموږ ملي سرمایې، زموږ هغه ځایونه چې زموږ ملي سوداګرو یا عام خلکو جوړ کړي دي، هغه ټوله د خاورو سره خاورې سول. هغه ښایسته هلمند نن دربدره سو او نن د اور په لمبو کې سوځل کېږي او د دې جګړې قرباني زموږ سیاسري، ماشومان، سپینږیري او ځوانان هر ورځ خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو خپل هلمند، خپل ولس مو پر الله جل جلاله سپارلی دی. الله تعالی دې یو کلي خیر پیش کړي چې دغه جنګ او مشکلات او ستونزو ناخوالو څخه ټول افغانان او بالخصوصا ګران هلمندیان راووځي.